ښکلې هوا ده او ښه ورځ ده. راځئ چې د نورو ښارونو ننداره هم وکړو. لاړ به شو هانوور ته او همداسې نورو ښارونو ته او وبګورو چې هلته څه تېرېږي، څنګه دي، ښکلي دي که نه دي. زموږ سره بیا هم اوسئ، د ګرځندوی لړۍ ادامه لري او د جرمني نورو مختلفو سیمو نندارې وکړئ. هانوور ته راورسېدو، راځئ چې ورشو د ښار منځ ته او ننداره وکړو. زموږ سره اوسئ. هانوور یو فرهنګي ښار هم دی. په 2014 کال کې د یونسکو له لوري د موسیقۍ د ښار په نوم ونومول شو. له همدې کبله دلته ډېر د موسیقۍ پلویان او لیوال یا هنرمندان راځي او په ښار کې هم هره خوا موسیقي لیدلی او اورېدلی شئ. همداشان دا یو تجارتي ښار هم دی. دلته نږدې د فولکس واګن کمپنۍ شرکت هم دی، نورې فابریکې او شرکتونه او کمپنیانې هم شته او د جرمني له اقتصادي ښارونو هم ګڼل کېږي. خواته مرکزی سټیشن دی مخامخ هاپبانوف. د هانوور د سټیشنونو د ټرین سټیشنونو یو ښه والی دا دی چې په اکثرو کې دننه ډېرې هټۍ او دوکانونه وي. نو په هغې کې مثلا د مرکزي بیا په شنبې یکشنبې هم خلاص وي، سړی کولی شي ورشي او څه شی چې اړتیا وي پکې واخلي. داسې یوازې وړې هټۍ نه، ډېرې غټې هم پکې دي یا مارکیټونه یا دوکانونه، هر څه چې ورته وایي. او یو بله ځانګړنه چې ممکن په ځینو ښارونو کې حس کوي هغه دا ده چې ځینې ښارونه داسې یو مرکزي کوڅه یا جاده لري چې په هغې کې ټول تجارتي مرکزونه او مارکیټونه او ورته ځایونه پکې وي. هانوور د نیدرزاکسن ایالت پلازمینه یا مرکز دی او د دې ایالت تر ټولو ستر ښار دی. د جرمني په شمال کې له هامبورګ او بریمن وروسته لوی ښار دی. نیدرزاکسن ایالت د جرمني تر ټولو دوهم ستر ایالت دی، شاوخوا 8 میلیونه نفوس لري. په هانوور کې هم شاوخوا 15,000 کسان اوسي په ښار کې، خو د اطرافونو سره یې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان کېږي چې دلته ژوند کوي. دلته هم د افغانانو شمېر هم زیات دی، دقیق شمېر راته معلوم نه دی، خو خلک شته او څوک چې پکې دي څومره چې زه خبر یم پکې خوشحاله دي. د خلکو رویه پکې ښه ده.
حادثې به هم ډېرې کېږي او جنګونه ډېر کېږي ځکه چې هر قدم کې ګوري پولیس ولاړ تقریبا داسې هرو 10 مترو کې یو ځای کې پولیس دي او د باندې هم د پولیسو ډېر زیات موټر ولاړ دي نو نه پوهېږم چې علت د ډېرو جرمونو دی عموما په مرکزي بانکونو کې جرم ډېر کېږي او هلته رقم خلک وي ګډوډي وي دلته هم ښایي همداسې وي پولیس ډېر زیات یو څو کسه مې ولیدل چې تالاشي کول یې هم یا اسناد کتل نو که دا د نور ملګري وي څوک دلته اوسېږي د کیسې نه خبر وي هیله د کومنټونو کې ولیکي دغه ریګیونال بان یا ریجنل بان یا سیمه ییز ټرینونه دي چې عموما له یوه ښاره بل ته ځي خو ډېرې اوږدې فاصلې نه وهي د بېلګې په ډول یوازې 100-200 کیلومتره خو ځینې ځایونو کې شاید لرې هم لاړ شي ډېر لرې چې ځي هغه آی سی ای ټرینونه دي یا ای سی ایچ په جرمني ژبه کې ورته وایي اکثره یې سپین رنګ لري او هغه ډېر چټک دي دا هم چټک دي خو د هغو په کچه نه دي نو دا عموما ایالتي بڼه لري یعنی په هر ایالت کې چلیږي د ایالتونو د مختلفو ښارونو نه یوه بل ته ځي ډېر وخت هر ایالت د دې ټرینونو لپاره خپل رنګ لري لکه څنګه چې وینئ ټرین 2 منزله دی او ښه راحت دي تګ راتګ پکې په زړه پورې وي باسکلونه هم پکې وړای شي د هغې لپاره ځانګړی ځای لري د نور بانو په لاندې منزل کې یو فوډ باکس یا فوډ رستورانت یا نه پوهېږم خوړنځای دی چې بکسونه ایښي دي تیار یوازې خپله شمېره ورکوئ پیسې دلته تحویلوئ ماشین کې او شی راغلی وړئ نفر نشته نو که راغلی د دې تجربه هم وکړئ زه به شیان در وښیم چې څه لري او قیمتونه یې څو دي 3.5 یورو نګټسو نه پوهېږم دغه ډول شمایان او بعض شیان دي چې ممکن خوښ مو وي یا مو نه وي او دې هم ګرم دلته چې لیکلي ماشوم د شرقي اروپا ښکاري ماته خو ساز غږوي دلته یو افغاني رستورانت دی راځئ چې ورشو وګورو څه لري او رښتیا هم افغاني خواړه هماسې مزه لري که نه سلام جوړ په خیر راځئ یو بل په زړه پورې موزیک وګورو دلته خو لا هم د ماښامه څراغونه روښانه دي د اوکراین د جګړې له امله چې کوم د انرژۍ د قیمتونو بحران راغلی په جرمني کې اوس په ځینو ښارونو کې د شپې له 10 بجو وروسته د مغازو څراغونه همدا ډول د عامه ځایونو څراغونه بندېږي ګلېږي او تیاره وي متاسفانه نو معلومه شي چې دا بحران څه وخت له منځه ځي
په ماښام کې ګرځېدل کله چې هوا وي یو څه ښې وي په ښارونو کې ښه خوند کوي که څنګه تاسو هم راوځئ که نه دلته ګورئ ډېر خلک چې دي ماښامه راوځي او بنډار کوي له نورو سره ځکه د ورځې ډېر وخت نه وي یا په ځانګړې توګه د رخصتۍ په ورځو چې شنبه او یکشنبه وي ډېر کسان له کورونو راوځي او له نورو دوستانو ملګرو سره په دې رستورانتونو او بارونو کې ګوري. هانوور هم تر کومه چې ښکاري بیروبار زیات دی، خلک ډېر راوتلي. مارکت کرشه یا مارکیټ کلیسا نه پوهېږم که څنګه په پښتو کې ترجمه کېږي، دا له 12مې پېړۍ راهیسې همدلته ده، خو البته ودانۍ وخت په وخت نوي شوي دي او د هانوور یو له مشهورو ځایو څخه ده او د هانوور په زړه کې واقع ده. شاوخوا یې نور هم ډېر تاریخي ځایونه شته چې په ویډیو کې یې وینئ. دا مخکې چې دوه کسان ګورئ د هانوور د فوټبال ټیم مینوال دي. دلته عموما چې فوټبال لوبې وي په هغې ورځو کې بیا خلک د لوبو لیدلو ته ځي او د هغې ټیمونو جامې اغوندي. فوټبال نو په جرمني کې یو له مهمو سرګرمیو یوه ده، لکه په افغانستان یا په هغه سیمو کې چې کرکټ دی، دلته فوټبال دی او مینوال ډېر زیات دي. دا زرغون رنګ د هانوور د ټیم دی، نورو کسانو هم اغوستی او فکر کوم ډېر یې مست هم دي. شور و ځواک یې ډېر جوړ کړی. دلته ګډوډي ډېره ده چې چا سره ټکر ونه کړي. د جرمني د فوټبال په ټیمونو کې بایرن مونشن یا بایرن مونیخ ډېر مشهور دی، خو نور ایالتونه او ښارونه هم خپل خپل ټیمونه لري او د بونډسلیګا په نوم د فوټبال لوبې چې کېږي هر کال په جرمني کې په مختلفو پوړونو ویشل شوي دي چې په لومړي پوړ یا لومړۍ درجه لوبو کې یو څو د سر ټیمونه دي هغه لوبېږي چې ډېر مشهور دي، قوي دي، ځواکمن دي. بیا د نورو وړو ښارونو یا هغه ټیمونه چې کمزوري دي هغه بیا په کته پوړونو کې لوبېږي، خو کله که څوک تکړه شي بیا ورځي هغوی هم ګډون کوي. او دا هم د ماښام ننداره، هماغه مرکزي سیمه چې وړاندې پکې بیروبار و ډېر څه خلک هم شوي دي. دغه دوې مجسمې ډېرې مشهورې دي دلته. د چترۍ په لاس دوه کسان یو بل ته نږدې. دا و د نیدرزاکسن ایالت مرکز هانوور ته زموږ سفر او اوس به د سفر یوه بله لړۍ پیلوو. بیا هم له موږ سره اوسئ. تر بیا ښه وختونه.